نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د همس او جهر صفاتو ما بعد دا یو راځو شدت او رخوت صفتونه وایو. راځو لومړی د شدت صفت تعریف کوو. شدت په لغت کې سختی ته وایي. دا یې لغوي معنا ده. شدت په لغت کې سختی ته وایي او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف شدیدیه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې آواز په خپل مخرج کې په داسې قوت سره ودرېږي چې آواز بند سي. په آواز کې یو قسم سختی وي. داسې حروف اته دي. مجموعه یې دا ده: اجدک، قطبت، همزه ده، جیم دی، دال دی، کاف دی، قاف دی، طا ده، با ده او تا ده. دغه اته حروف چې دي دا حروف شدیدیه دي. د دغو اتو حروفو د ادا کېدلو په وخت کې آواز د دوی په مخرج کې په قوت سره درېږي، آواز بندیږي او په آواز کې یو قسم سختی وي. داسې حروف چې آواز د دوی په مخرج کې په قوت سره ودرېږي، آواز پکښې بند سي، په آواز کې سختی راسي، داسې حروف اته حروف دي چې هغه عبارت د دغو اتو حروف څخه دي. اجدک، قطبت. دوستانو، شدت صفت چې دی خپله لغوي معنا یې هم سختی ده. بیا په کومو حروف چې دا شدت صفت راسي پیدا سي د دې حروفو په مخرج کې آواز په قوت سره درېږي، آواز بندیږي، په آواز کې یو قسم سختی وي. دا اته حروف دي چې مجموعه یې اجدک، قطبت. اوس راځو د دغو اتو حروف څخه یو حرف ادا کوو چې رښتیا هم آواز په قوت سره درېږي، آواز بندیږي او په آواز کې یو قسم سختی وي که نه وي. راځو لومړی قاف وایو. هر توری چې ادا کوو همزه مخکې ورباندې داخلوو تر څو د دې حروفو مخرج معلوم سي. لومړی جیم وایو. اج، اج. ګورئ دوستانو، په آواز کې زیات قوت شته او آواز بندیږي. ګورئ، اج په آواز کې یو قسم سختی ده. همداسې دال، اد، اد، اق، اق، قاف، طا، اط، اط. ګورئ دوستانو، په ټولو حروف کې آواز بندیږي او په آواز کې سختی راځي. راځو ورپسې رخوت صفت وایو. رخوت صفت چې دی دا خو د شدت ضد دی. نو په شدت کې آواز په قوت سره درېدی، دلته به په کمزوري سره درېږي. په شدت کې آواز بندېدی، دلته په رخوت کې به جاري وي. او په شدت کې په آواز کې سختی وه، دلته به په رخوت کې نرمي وي. راځو رخوت صفت وایو. رخوت په لغت کې نرمي ته وایي. ګورئ دوستانو، شدت په لغت کې سختی ته ویل او رخوت په لغت کې بیا نرمي ته وایي. سختی او نرمي هم یو د بل سره ضد دي، یعنې د دوی لغوي معناوې هم سره ضد دي. او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف رخوه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې آواز په خپل مخرج کې په داسې کمزوري سره ودرېږي. ګورئ دوستانو، هلته لوړ په قوت سره درېدي، دلته په کمزوري سره درېږي. چې آواز جاری وي، دلته په شدت کې آواز موږ ول چې بند سي. چې آواز جاری وي او په آواز کې یو قسم نرمي وي. ګورئ دوستانو، په شدت کې په آواز کې سختی وي، دلته قسم نرمي ده. د حروف شدیدیه و ما سوا، یعنې د دغه اتو حروف کوم چې شدت صفت ورپکښې کې وو، د حروف شدیدیه و ما سوا نور ټول حروف رخوه دي. یعنې د الف و با د حروفو څخه چې دغه اته حروف ایسته کې پات حروف چې پاتې سول په هغه ټولو کې رخوت صفت دی.
د هغه ټولو حروفو د ادا کېدو په وخت کې به په مخرج کې کمزوري وي، اواز به په کمزوري سره ودرېږي، اواز به پکښې جاري وي او په اواز کې به یو قسم نرمي هم وي. نو د اجدک خطبته د مجموعې څخه ما سوا چې د الف و با کوم حروف پاتېږي هغو ټولو حروف ته حروف رخوه وایي. اوس راځو یو حرف د هغو حروف څخه به ادا کړو چې رښتیا هم کمزوري پکښې کې ده، اواز پکښې جاري وي، په اواز کې یو قسم نرمي سته او که نسته. د هغو تورو څخه یو سین دی. ګورئ دوستانو، اس اس اس. ګورئ د سین د ادا کېدلو په وخت کې هیڅ سختي نسته، د هغسې زا ده از از از، اش اش. ګورئ دوستانو اواز پکښې کې جاري دی، په اواز کې نرمي ده، هغه رقم سختي او قوت نسته لکه څنګه چې په شدیدیه حروفو کې وه. ګورئ دوستانو په شدیدیه حروفو کې زه قاف ادا کوم اق اق. ګورئ اواز بندیږي او سختي ده. همداسې د رخوت صفت یو حرف ادا کوو اس اس. صادي اواز هم پکښې کې جاري دی او په اواز کې یو قسم نرمي هم ده. نو شدت او رخوت صفتونه یو د بل مقابل او ضد دي. دوستانو د نن ورځ درس همدومره دی. تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور دوستان او ملګري مو هم ورته را دعوت کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.